د نړۍ د تاریخ په زده کړه کې کله چې موږ د روم د پخوانۍ امپراتورۍ یا روم امپراتورۍ یادونه کوو، نو سمدستي ځینې انځورونه زموږ په ذهن کې جوړیږي چې یو د هغوی څخه مثلاً د روم د پوځونو تصویر، د روم د صنعت، د جولیس سیزر او اګسټس نومونه زموږ ذهن ته راځي. کیدای شي تاسو د مشهور رومي معمارۍ انځورونه هم په ذهن کې ولرئ چې نن ورځ هم په روم کې لیدل کیږي. دا ټول د روم د تاریخي واقعیتونو سره تړاو لري چې روم په اصل کې تل داسې نه و. په دې ویډیو کې موږ غواړو د روم د تاریخي جریان یوه عمومي کتنه وکړو ترڅو وکولای شو دا په وخت او ځای کې ځای پر ځای کړو. د تاریخ د کتنې لپاره موږ دلته په تصویر کې یو عمومي د وخت لیک جوړ کړی دی، یعنې ټایم لاین مو جوړ کړی چې د اتمې پیړۍ قبل المیلاد څخه تر پنځمې پیړۍ وروسته د میلاد پورې تاریخ پوښي. یعنې دا شاوخوا له زرو کلونو څخه زیات وخت نیسي. د دې وخت پر مهال روم د یوې وړې ښار پاچاهۍ نه پیل شو او وروسته د روم جمهوریت او بیا روم امپراتورۍ رامنځته شوه. په څلورمه پیړۍ کې روم په ختیځ او لویدیځ روم امپراتورۍ وویشل شو چې هر یو ته یې جلا نومونه ورکړل شو. ختیځ روم ته بیزانتین امپراتورۍ نوم ورکړل شو او دا تر 1453 کال پورې دوام وکړ، تر هغه چې کله بیا د عثماني امپراتورۍ په واسطه له منځه ولاړه او کنټرول ترې واخیستل شو. د روم ښار د اتمې پیړۍ په منځ کې د رومولوس په وسیله تاسیس شوی چې رومولوس او ریماس دوه ورونه وو او په یو افسانوي کیسه کې دوی د یوې میږې یا شی ولف یعنې د لیوه لخوا روزل شوي وو. په نهایت کې رومولوس خپل ورور وواژه او د روم لومړی پاچا شو. په دې وخت کې روم یو لوی ځواک نه و بلکې د اتریسکان تر واک لاندې و. اتریسکان د لرغونې ایټالیا یوه تمدني ډله وه چې د روم له تاسیس مخکې په شمالي ایټالیا کې میشت وو. دوی د روم د لومړنیو پاچاهانو پر وخت د روم په سیمه کې تر ټولو ځواکمنه فرهنګي او سیاسي ډله وه. اتریسکانو د ښار جوړونې، معمارۍ، هنر، دیني مراسمو او حتی د روم د لومړنیو قانوني او اداري نظمونو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د رومولوس او ریماس کیسه هم د اتریسکانانو په لیکنو کې رامنځته شوې ده، ځکه چې روم د لومړنیو اتریسک واکمنیو تر اغېز لاندې و. په 1509 کې روم جمهوریت تاسیس شو او بیا په لومړۍ پیړۍ کې روم امپراتوري رامنځته شوه. جولیس سیزر د ګال چې نننۍ فرانسه بلل کیږي فتح کړه او د کورنۍ جګړې وروسته یې د ځان لپاره د واک ټینګښت وکړ. بیا د هغه د منل شوي زوی اګسټس په 28م مخکې د میلاد کال کې د امپراتور په توګه اعلان شو چې دا د روم امپراتورۍ پیل ګڼل کیږي. د روم امپراتورۍ د پراختیا نقشه د دریمې پیړۍ په شاوخوا کې ښیي چې روم جمهوریت و خو لا تر اوسه په منځني سمندرګي کې غالب ځواک نه ګڼل کېدو. په دې وخت کې د کارتاج امپراتوري هم مهمه وه او روم د پونیک جګړو له لارې دا فتح کړه او کارتاج یې له منځه یووړ. وروسته د لومړۍ پیړۍ په جریان کې روم جمهوریت امپراتورۍ ته واوښت. د جولیس سیزر د ځواک زیاتوالي وروسته کورنۍ جګړه رامنځته کړه او په پای کې اګسټس د روم لومړی امپراتور شو. په څلورمه پیړۍ کې روم په لویدیځ او ختیځ وویشل شو. لویدیځ روم د روم ښار مرکز شو او ختیځ روم د بیزانتیم ښار خپل مرکز وګاڼه چې وروسته یې نوم استانبول شو. د منځنۍ پیړۍ په جریان کې لویدیځ روم کمزوری شو او په 476 کال کې سقوط وکړ، خو ختیځ روم یا بیزانتین امپراتورۍ لا هم پر خپل ځای ثابته پاتې شوه. دلته مو د پونیک جګړو یادونه وکړه چې یو
لنډ معلومات د دې اړه موږ شریکوو چې پونیک جګړې د کارتاژ امپراتورۍ او روم امپراتورۍ ترمنځ ترسره کېدې. دا درې لویې جګړې وې چې د روم د نفوذ د پراختیا لپاره ډېرې مهمې وې. د جګړو دلیل دا و چې د مدیترانې سمندرګي د کنټرول لپاره سیالي وه د کورتاژ او د روم امپراتورۍ ترمنځ. دوهم دلیل یې د سوداګریزو لارې او اقتصاد باندې واک ترلاسه کول و او بل کارتاژ یو ځواکمن تجارتي ښار و او روم دا د خپل سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره د خطر په توګه کتلو. پونیک جګړې درې لویې جګړې وې. لومړۍ پونیک جګړه کې روم د سیسلي جزیرې د کنټرول لپاره جګړه وکړه او په پای کې روم ګټونکی شو. دوهمه پونیک جګړه کې هانیبال د کارتاژ جنرال د لویو ځواکونو سره ایټالیا ته ننوت خو په پای کې روم بیا هم جګړه وګټله. دریمه پونیک جګړه کې روم د کارتاژ ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړ او کارتاژ د نقشې له منځه یووړ ترڅو چې د بیا ځواکمنېدو مخه یې ونیسي. د جګړې پایلې داسې وې چې روم د مدیترانې په لویدیځ کې په بشپړ ډول واکمن شو. د کارتاژ اقتصادي او سیاسي ځواک له منځه لاړو او د روم امپراتورۍ د پراختیا او سلطنت لپاره لاره هواره شوه. دلته په ټول ډول موږ د روم امپراتورۍ په اړه په لنډ ډول ځینې معلومات ترلاسه کوو. د روم لومړني پاچاهان د ښار د جوړښت او ادارې لپاره ډېر مهم ګڼل کېدل. د رومولوس او ریماس کیسه یوازې افسانه نه وه. د دې کیسې هدف دا و چې د ښار د تاسیس تاریخي اهمیت څرګند کړي. دوهم نقطه د روم جمهوري نظام دی چې د جمهوري دورې پر مهال روم د سناتورانو او د خلکو شوراګانو له لارې اداره کېده. دا دوره د روم د پوځ پراختیا او د روم د نفوذ د زیاتوالي لپاره مهمه وه. دریم د روم د امپراتورۍ پیل او پرمختګ دی. جولیس قیصر د روم جمهوریت ته د ځواکمن امپراتور په څېر لارښوونه وکړه خو د هغه له وژل کېدو وروسته اګسټس د امپراتور په توګه د روم امپراتورۍ رسمي بنسټ کېښود. د امپراتورۍ په وخت کې روم د تر ټولو لوی نفوس، پرمختللي سړکونه او د اوبو لګولو سیسټمونه درلودل. مخکې مو هم وویل چې د روم امپراتورۍ وروسته په لویدیځ او ختیځ امپراتورۍ ویشل کېږي چې دا د څلورمې پېړۍ په پای کې ترسره کېږي. لویدیځ روم امپراتورۍ په 476 کال کې له منځه لاړه خو ختیځ یا بیزانتین امپراتورۍ تر 1453 کال پورې پاتې شوه. روم د ښاریانو، سړکونو او تجارت له لارې یو پرمختللی ښار و. د غلامۍ پراخه سیسټم هم د امپراتورۍ اقتصادي بنسټ جوړ کړ. د پونیک جګړې د روم د نفوذ د پراختیا لپاره مهمې وې او د کارتاژ له منځه وړل دوی ته لا هم امکانات ورکړل.